نقل که چې یو بازار ته به په زړو جامو کې یو ارام ساده ماشوم راووت. د ډېرو لپاره به د زړه سوي وړ و، نو پیسې او خواړه به یې ورکول او دی به ماښام بیرته کور ته ډک جیبونه روان و. هلک پر دې مشهور و چې ګواکې دی ډېر ساده او په څه نه پوهېږي. یوه ورځ یو سړي نورو ته وویل: ته وار وکړه نن دا هلک معلوموم چې رښتیا ساده دی او که ځان یې سادهګانو کې وهلی. د 100 افغانیو 2 بانک نوټونه یې ورته ونیول چې یو ترې واخله. هلک لسګون واخیست او روان سو. دې کې یو خپلوان پر همدغه ورځ کور ته په تلو کې ملګری شو. ورته یې وویل: څه ظالم یې، ولې دې د 100 نوټ وانخیست؟ ته رښتیا دومره ساده یې 10 او 100 نه پېژنې؟ هلک ورته وویل: کاکا ګله، که مې د 100 نوټ اخیستی وی نو خبره تمامه وه او بیا به هېڅکله چا پیسې نه وی راکړې. نو نه مې غوښتل چې په دومره سادهګۍ خپل کاروبار خراب کړم. هوښیاري مې وکړه او لسګون مې واخیست، نو کار ته مې تاوان ونه رسېده. د نکل نچوړ دا دی چې د چا په اړه له وړاندې پرېکړه نه ده پکار چې څوک ساده او څوک هوښیار دی. ښایي یو چا د خپل ژوند د ښه تېرولو لپاره د ساده توب جامې اغوستې وي، ملنډې پرې نه دي پکار.